په ننګرهار کې د نږدې 14 میلیونو افغانیو په لګښت د نجونو د یوه ښوونځي لپاره ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ښوونځي د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې یاد ښوونځی په ټولو عصري وسایلو، کمپیوټر لب او مجهز کتابتون سمبال دی چې سلګونو ښځینه زده کوونکو ته به د زده کړو زمینه پکې برابره شي. نن د موږ ټولو لپاره دا د ویاړ افتخار ځای ده چې موږ د مکتب پرانیسته کوو او همدارنګه په عصري وسایلو باندې هغه سمبال وي او ځانګړي ډول باندې هغه د نجونو مکتب وي. نو دا د خوشحالۍ، د ویاړ او د افتخار ځای ده درنو مشرانو. نوموړی زیاتوي چې افغانان له روانو ناخوالو او جګړو ستړي شوي، له همدې کبله یې زده کړې او ښوونې ته مخه کړې او غواړي چې خپل راتلونکي ته د زده کړو او تعلیم له لارې بدلون ورکړي. هم مکتب جوړولو، هم کلینیک جوړولو، هم هماغه چې روزانه راته دوی په انفجار کړی یا لوزولی سبا موټین ورسېدلی وي ډېر ته د جوړولو هڅه کوو، ځکه دا ولس بدلون غواړي، دا ولس تغییر غواړي، دا ژوند غواړي. زما هیله دا ده چې همدې لارې ته په ګډه باندې سره ادامه ورکړو نو موږ به انشاءالله که خدای کول په دې ټولنه کې به یو ژور بدلون او تغییر خدای کول. د امرخیل په خبره په ننګرهار ولایت کې د دغه ښوونځي په ګډون په تیرو 2 کلونو کې 12 ښوونځي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا جوړ شوي او ډیر ژر به یې د ښوونکو د ګمارنې چارې هم بشپړې شي. نوموړي پر یادې ادارې غږ وکړ چې په ننګرهار کې د ښوونځیو د رغولو لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه د هغه په خبره یاد ولایت ته هر کال له ګاونډیو هیوادونو زرګونه کډوال بیرته راستنیږي چې په حکومتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره دوی کافي اندازه امکانات نه لري. په ورته مهال د ننګرهار ولسونه او زده کوونکي د دغه ښوونځي په رغولو خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به سلګونو نجونو او ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي.